احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مبارک راضی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې کلام دا قرآن په مسله کې کله خلیفہ سره اختلافات پیدا شو او خلیفہ هغه بیا کله په جیل کې واچو نو روزانه هغه باندې یو جلاد مقرر کړو یو جلاد به روزانه راته او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې دی هغه به کوړې ورکولې هغه به دومره کوړې به هغه ورکولې چې کله هغه یو پیرا د یو ځای نه ورته ډېر زیات تکلیف و ډېر انتهایي تکلیف وته نو کله چې د هغه ملا یو طبیب راغی او ویې کته یو ملګري و هغه ورته طبیب راوسته چې ویې کته نو هغې کې هغه زیاتو کوړو والو سره دنه غوښه چې وه هغه به بار بار وهله نو دنه غوښه پکې هغه څښا شوې وه دومره ټوکړه نو هغه طبیب وی که چېرې دا غوښه مونږ د دې نه لرې نه کړه نو دا به نور هم پیلاو شي په دې جسم کې او د دې نه به کینسر او غټه بیماري جوړه شي نو دا غوښه به د دې نه لر کول غواړي نو دونه کوړې به هغه ته خلیفه د هغه وخت ورکولې او دونه به یې وښه خو چې کله هغه نه چا تپوس وکړو هغه ته رهایي میلاو شو چا ته تپوس وکړو ورته وایي چې حضرت د خلیفه خو به هر ورځ تا باندې جلاد مقرر کړی او تاله به کوړې درکولې نو هغه وخت کې چې هغه تاله کوړې درکولې نو تا هغه ته اوس پړه کې شته که نشته نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته فرمایي چې نه کله چې به هغه ماله کوړې راکولې نو هغه وخت ما هغه مکمل چې دی نو د زړه نه معاف کړی و وی حضرت دونه سزا یې تاله درکړی و بیا هم تا معاف کړی دی وی یاو ما د دې وجې معاف کړو چې زما په زړه کې دا خبره وه چې هسې نه د قیامت پر ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو امتی چې دی هغه زما د وجې نه پس سزا کې مبتلا شي او هغه ته د جهنم څه سزا میلاویږي او هسې نه هغه خبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسي او د دې د وجې نه زه دې وجه زه جوړه نشم او هغه تکلیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ونه رسي نو د دې د وجې نه هغه چې کله ماله به کوړې یو ورځ باندې راکړې په سبا چې به جلاد راته د هغې نه مخکې به ما خلیفه معاف کړی چې یا الله دې نه پوهېږي او دې ما معاف کړی دی